د افغانستان راتلونکی د اوبو په لاس کې دی. په داسې یو هیواد کې چې کلونه د بېثباتۍ، جګړې او اقتصادي ننګونو څخه ځورېدلی، نن د پکتیا د غرونو له ژورو څخه د بیا رغونې او پراختیا غږ پورته کیږي. د پلوتوني بند لویه پروژه یوازې په سویل ختیځ افغانستان کې د اوبو او کرنې په برخه کې د ځان بسیاینې لپاره د نوي حرکت سمبول نه دی، بلکې سیمه او له هغې اخواته یو څرګند پیغام لري. د پلوتوني بند یوازې یوه عمراني پروژه نه ده، بلکې د اقتصاد، کرنې، انرژي او ملي یووالي لپاره یو نوې ضربه ده. د دوام ورکولو د مخه مهرباني وکړئ د عروج څېړنیزې او خپرندویې ادارې چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د وروستي ملي پرمختګونو او زیربنایي پروژو څخه باخبر پاتې شئ. د پکتیا ولایت د پلوتوني لوی بند د جوړولو کار په رسمي ډول پیل شو چې لګښت یې له 851 میلیونه افغانیو څخه ډیر دی. دغه پروژه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند او د افغانستان اسلامي امارات د انرژي او اوبو وزیر ملا عبداللطیف منصور لخوا پرانیستل شوه. د پلوتوني بند د پکتیا مرکز ګردې ښار څخه 12 کیلومتره لرې موقعیت لري او له ډیر ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دی. په داسې حال کې چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق مسله لا په رسمي ډول نه ده حل سوې، د دغه بند د جوړولو پیل د پاکستان لپاره هم یو بل خطرناک زنګ بلل کیږي، ځکه کلونه کیږي چې د دغې سیمې موسمي اوبه له کوم اغیزمن مدیریت پرته د پاکستان خاورې ته ننوځي. دغه بند به له بشپړېدو وروسته 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کړي. د دې نورې ګټې په لاندې ډول دي. په پکتیا او ګاونډیو ولایتونو کې د 2500 هکتاره کرنیزو ځمکو خړوبول، د 915 کیلو واټه برېښنا تولید، د ځمکې لاندې اوبو د کچې پیاوړتیا، د موسمي سیلابونو مخنیوی، سلګونو خلکو ته مستقیم او غیر مستقیم کاري فرصتونه. د دغه بند د جوړولو او ډیزاین کار د پخواني حکومت پر مهال پیل شوی و، خو د بېلابېلو دلایلو له امله وځنډول شو. اوس مهال د افغانستان اسلامي امارات دا پروژه په جدیت او داخلي پانګونې سره پر مخ وړي. ملا برادر د پرانیستي په مراسمو کې اعلان وکړ چې دا پروژه به په 2.5 کلونو کې د ملي پراختیا شرکت لخوا او د دولت په مالی تمویل جوړه شي. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان اسلامي امارات د طبیعي سرچینو په ځانګړې توګه د اوبو څخه د غوره ګټې اخیستنې لپاره قوي اراده لري او له کورنیو او بهرنیو پانګوالو څخه غواړي چې په دې لاره کې فعال رول ولوبوي. اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د پلوتوني بند په ګټې اخیستنې سره به د افغانستان سویل ختیځ سیمه د کرنیزو محصولاتو تولید، د برېښنا تامین او کارموندنې په برخه کې په یوه نوي قطب بدله شي. دغه بند جوړول د چاپیریال په ساتنه او د طبیعي سرچینو په مدیریت کې هم خورا ګټور رول لوبوي. د دغې پروژې له عملي کېدو سره سم د پکتیا په بېلابېلو ولسوالیو کې د کلو پراختیا او بیا رغونې ریاست لخوا څه باندې 155 نورې پراختیایي پروژې هم عملي شوي دي چې سړکونه، پلچکونه، کاریزونه او د اوبو ذخیره سیستمونه پکې شامل دي. مهرباني وکړئ د عروج څېړنیزې خپرندویې ادارې چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د اسلامي امارات د زیربنایي پروژو رسمي خبرونه او مهم راپورونو څخه خبر شئ.